بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ په دغه ویډیو کې د سمپل پریزنټ ټینس د استعمال د ځایونو څخه یو څه استعمال یا یو څه یوسیجز وایو. د سمپل پریزنټ ټینس اول یوسیج یا یوسیج نمبر 1 چې دی هغه فیکټس، واقعیتونه یا حقیقتونه، او جنرالایزیشن عمومیات او یونیورسل ټروتس د کائناتو د نظام حقیقتونه دي. یعنی دا په دې معنا ده چې هغه خبرې چې هغه حقیقت ولري یا واقعیت ولري هغه ټول په سمپل پریزنټ ټینس کې شامل دي. او جنرالایزیشن یعنی عمومیات نه مطلب څه شی دی؟ یعنی هغه خبر چې عمومیات وي، په عامه توګه وي، هغه ټول په سمپل پریزنټ ټینس کې شامل دي، چې تاسو به انشاءالله په جملو کې یا د په مثالونو کې په تاسو باندې پوه شئ چې د عمومیات یا جنرالایزیشن نه مطلب څه شی دی. یونیورسل ټروتس یا هغه خبرې یا هغه جملې چې هغه د کائناتو د نظام حقیقت وي، چې هغه ټول ته معلوم وي، څرګند وي، دغسې یا دغه نوع جملې هم چې دی د سمپل پریزنټ ټینس یا د حال ساده زمانې پورې اړه لري. We use the present simple to talk about universal truths. For example, laws of nature are things we believe are not true. It is also used to generalize about something or somebody. د حال ساده زمانه د کائناتو د نظام چې په کومه طریقه پر مغزي استعمالیږي، دا په دې معنا ده لکه د ځمکې او کائناتو چې کوم ځانګړنې دي، لکه شپه او ورځ، کال، تودوخه او داسې نور، او یا هغه شیان چې موږ ورباندې باور کوو او یا پرې نه کوو، دغه ټول د حال ساده زمانه کې شامل دي. راځو یو څه مثالونه دی. نو تاسو به دغه مثالونو په مرسته وکولی شئ چې پوه شئ چې کوم نوع مثالونه یونیورسل ټروت یا فیکټ کېدلی شي. اول مثال دی water boils at 100 degrees Celsius. اوبه د سانتیګریډ په 100 درجو په جوش راځي. دا یو یونیورسل ټروت دی، یو د کائناتو د نظام یو حقیقت دی. دا موږ ټول ته معلوم دی، دا خبر معلومه ده چې په ځمکه کې یا د ځمکې په سیاره کې اوبه د سانتیګریډ په 100 درجو کې په جوش راځي. نو دغه نوع جملې هم په سمپل پریزنټ ټینس کې شامل دي. تاسو نه کېدای شي څوک پوښتنه وکړي چې مثال دا څرنګه جمله ده یا څنګه دا په سمپل پریزنټ کې شامل دي. نو تاسو ورته ویلی شئ چې دا سمپل پریزنټ ټینس یوسیجز کې دي یا د ګرامر په اصولو کې دي، چې مثال هغه شیان چې یونیورسل د کائناتو نظام حقیقتونه هغه ټول سمپل پریزنټ ټینس پورې اړه لري. یا it is a big house. دا یو فیکټ دی، دا یو لوی کور دی یا دا یو غټ کور دی، دا یو حقیقت دی. نو دغه نوع جملې هم چې دی په سمپل پریزنټ ټینس یا د حال ساده زمانه کې شامل دي. تاسو نه کېدای شي پوښتنه وکړي یا چې کوم د سمپل پریزنټ ټینس چې موږ په اولو ویډیوګانو کې کوم جوړښتونه وویل، کوم سټرکچرز چې وویل، دا خو هغه سره بیخي مثال مساوي نه دی، هغه ته ورته نه دی. it is a big house، ګوره دې کې موږ سره it subject pronoun دی، is to be verb دی، هغه کې موږ بیخي to be verb ذکر ونه کړی. نو تاسو نه څوک پوښتنه کولی شي دا څه حساب دی. نو تاسو ورته ویلی شئ چې دا د سمپل پریزنټ ټینس یوسیجز دي، دا د ګرامر اصول دي د انګلیسي، چې دغسې جملې چې هغه حقیقت ولري، فیکټس وي، حقیقت ولري هغه جمله. مثال دا یو غټ کور دی، خامخا تاته ښکاري چې دا یو غټ کور دی، دا یو حقیقت لري. نو دغه نوع جملې ټول په سمپل پریزنټ ټینس پورې تړاو لري. The earth goes around the sun. وایي ځمکه د لمر شاوخوا ګرځي. دا یو یونیورسل ټروت دی، هم د کائناتو د نظام یو حقیقت دی، یو سر حقیقت دی چې موږ ته، او هم یو حقیقت دی چې ټول ته ښکاري، مثال چې ځمکه د لمر شاوخوا ګرځي. دغسې نورو جملو ته کاره شو یا نور مثالونو ته. Spring is better than summer. وایي پسرلی د اوړي څخه ښه دی، یا د پسرلي موسم یا د اوړي څخه ښه وي. نو دا یو جنرالایزیشن دی، دا یو عمومیاتو کې راځي. دا خو هر چا ته پته ده چې خامخا د پسرلی موسم چې دی نسبت اوړي ته چې دی دا ښه وي، چې اوړي کې ګرمي وي او پسرلی کې چې دی موسم ښه وي. نو دا یو جنرالایز، دا یو عام، داسې عامې جملې چې هغه عامه وي، خبره عامه وي، جنرال وي. نو دغه نوع جملې هم چې سمپل پریزنټ ټینس کې شامل دي. کابل is the capital city of Afghanistan.
کابل د افغانستان پایتخت دی. دا یو فیکټ دی، حقیقت دی، ټول نړیوال ته هم پته ده او موږ ته هم پته ده چې کابل د افغانستان پایتخت دی. نو دغه نوع جملې چې حقیقت ولري دا ټول په سمپل پرزنټ ټنس یا د حال ساده زمانه کې شامل دي. دغسې نور مثالونو ته راځو. The elephant doesn't fly. فیل نه الوزي. دا هم یو فیکټ دی، دا یو حقیقت دی. نو دغه جمله هم چې په سمپل پرزنټ ټنس پورې تړاو لري. لندن is the capital city of France. لندن د فرانسې پایتخت دی. چې دا یو حقیقت دی. حقیقت دا دی چې دا مثال دا خبره غلطه ده. نو دغه نوع جملې چې حقیقت ونه لري، دغه نوع جملې هم چې دی په سمپل پرزنټ ټنس پورې اړه لري، ځکه هر څوک په دې پوهېږي چې لندن د فرانسې پایتخت نه دی. لندن دا هم یو حقیقت لري. نو remember the sentence doesn't have to be true. هغه جملې چې مثال صحیح نه وي هغه هم چې دی په سمپل پرزنټ ټنس کې شامل دي. دوهم یوسیج یا دوهم استعمال ته راځو د سمپل پرزنټ ټنس. هغه habit and routines دي. عادتونه، هغه کارونه چې موږ د عادت په شکل کوو، عادتي یا د عادت په شکل کوو، یا د موږ عادت وي یا د چا عادت وي، هغه سمپل پرزنټ ټنس پورې تړاو لري. یا هغه کارونه چې موږ روټین په شکل یا د روزمره یا روزانه یې کوو، دا هم سمپل پرزنټ ټنس پورې تړاو لري. We also use this tense to describe actions that happen frequently. For example, habits, routines, tendencies. نو دغه نوع جملې چې habit وي، روټین وي، په متواتره توګه اجرا کیږي، دا ټول سمپل پرزنټ ټنس پورې اړه لري. دغه زمانه شامله ده هغه کارونو ته چې موږ یې په تکراري ډول اجرا کوو، چې دغه تکراري کارونه یا به زموږ عادت وي یا به روزانه به یې کوو او یا به مو ورته توجه یا میلان کیږي. راځو د دوهم یوسیج یو څه مثالونو ته راځو. We leave for work at 8:30 یا at 8:30 AM every morning. وایي موږ هره ورځ په 8:30 بجو کار ته ځو. دا یو روټین دی. نو دغه نوع جملې سمپل پرزنټ ټنس دي. My brother watches the TV in the evening. زما ورور تلویزیون په ماښام کې ګوري. دا habit دی، یا عادت کېدی شي یا روټین کېدی شي. Saeed often meets with his friends after school. وایي سعید اکثر وخت د مکتب څخه وروسته د خپلو ملګرو سره ګوري. دا هم habit کېدی شي او هم روټین کېدی شي، یا به عادت وي او یا روزمره به یې کوي. دغسې نورو جملو ته راځو، نور مثالونو ته. They usually play football on Sunday. هغوی عموما د یکشنبې په ورځ د فوټبال لوبه کوي. دا یو habit او روټین دی، یا به عادت وي یا به روټین وي. فرید rarely visits his sick grandmother. فرید کله کله د خپل بیمار نیا سره لیدنه کوي. tendency، دا یو tendency دی، خامخا توجه به کېږي یا به میلان کېږي یا به فکر کېږي. نو دغه هغه جملې چې tendency وي، tendency یعنی میلان توجه ته وایي، یا میلان یې وشي یا فکر وشي، متوجه شي یو کار ته. هر یو تاسو هم که چیرې یو کار ته متوجه شي، داسې یو جمله چې هغه tendency وي، دا tendency هم په سمپل پرزنټ ټنس کې شامل دی. خان usually tells lies. دا هم tendency دی. خان عموما دروغ وایي. دا یو دغه مثال توجه یا فکر همیش هیڅ کله رښتیا نه وایي او همیش دروغ وایي. نو خان عموما چې دی، خان عموما دروغ وایي. نو دغسې tendency جملې هم چې دی سمپل پرزنټ ټنس ته شامل دي. دریم یوسیج یا دریم استعمال د سمپل پرزنټ ټنس هغه پرمننټ سچویشنز دي، یا دایمي حالات. هغه کارونه چې موږ دایما یا د ډېر مودې لپاره کوو یا د ډېرې مودې راهیسې کوو، هغه ټول پرمننټ سچویشن، دا ټول چې دی په سمپل پرزنټ ټنس یا د حال د ساده زمانې پورې تړاو لري. Simple present tense is used to talk about situations that last a relatively long time. حالات چې دایمي او یا د ډېرې مودې لپاره وي، د حال ساده زمانې ته شاملېږي. راځو څه مثالونو ته دي. I live in ننګرهار. زه په ننګرهار کې ژوند کوم. دا خامخا چې زه مثال په ننګرهار کې ژوند کوم، خو ډېره موده کې ډېر وخت کېږي چې زه په ننګرهار. نو داسې جملې چې هغه پرمننټ وي، دایمي وي، نو دا هم چې سمپل پرزنټ ټنس شامل دي یا هغه پورې تړاو لري. He works as a fireman. هغه د یو بزګر په توګه کار کوي. نو خامخا د ډېر وخت راهیسې کار کوي. نو دغسې جملې چې هغه پرمننټ وي، دایمي وي، دا ټول چې سمپل پرزنټ ټنس شامل دي.
کمال drives a flying coach وی کمال یو فلنګ کوچ چلوي معنا کمال پات شوی دی هغه مې لیکلی برحال کمال drives a flying coach وی کمال یو فلنګ کوچ چلوي نو دا هم چې دی یو پرمننت دغه وظیفه ده یو دایمي وظیفه یې ده نو دغسې جملې هم سمپل پرزنټ ټینس ته شامل دي حشمت doesn't teach math at high school حشمت په لیسه کې د ریاضي درس نه ورکوي نو دغه ټول جملې په سمپل پرزنټ ټینس پورې تړاو لري